السلام علیکم د هنر کور ګرانو کتونکو السلام علیکم. تاسو ته مینا او یو ځل بیا تاسو سره په هنر کور کې د یو نوي هنر په اړه خبرو کولو لپاره حاضر یو. تاسو ته پته ده چې مونږ په خپلو هنرونو خبرې کوو او په خپلو هنرونو کې مونږ په ځینو خبرې کړې دي او ځینې راته پاتې دي. په دغه خپلو هنرونو کې چې نن مونږ کومه برخه د بحث د خبرو لپاره ټاکلې ده هغه د ډراما. تاسو ته پته ده چې ډراما په ادب کې هم یو لوی صنف دی، خو دا په مجموعي طور د ښکلو هنرونو برخه ده. ادب ټول په خپل ذات کې هم یو ښکلی هنر دی چې د ادب څومره څانګې دي دا ټولې د ښکلو هنرونو برخه ده چې موږ ورته فاین آرټس هم وایو یا فنون لطیفه هم وایو. خو په دغه ښکلو هنرونو کې ډراما د ادب برخه هم ده او د ادب نه علاوه په ځانګړي توګه هم دا د ښکلو هنرونو هغه برخه ده چې ډیره ځانګړې ده، ډیره زړه راښکونکې ده او په هر دور کې انسانانو چې په ښکلو هنرونو کې ډیره دلچسپي اخیستې ده نو په ډراما کې هم ډیره زیاته دلچسپي اخیستې ده. سره د دې چې مونږ په هر ښکلي هنر خبرې کوو نو د ټول نه اول مونږ دغه هنر لږ ډېر وضاحت وکړو، د هغې تعریف وکړو، د هغې داسې سپړدنه وکړو. نو که مونږ همدغه لړۍ مخ په وړاندې بوځو او په ډراما هم دغسې خبرې کوو نو شاید چې مونږ نه ډېر تکرار وشي، ځکه چې مونږ په ښکلو هنرونو کې هم د ډرامې تعریفونه اورېدلي او زده کړي دي او مونږ په ادب کې په ځانګړي توګه هم دا ویلي دي چې ډراما څه شی دی. خو بیا هم داسې سرسري او په لنډه توګه به زه ووایم چې اول موږ دا واضح کړو چې ډراما دی څه شی او بیا موږ وګورو چې ډراما د انسانانو دپاره د ژوند دپاره څومره مهمه ده او بیا موږ دې ته هم راشو چې ډراما د انسان سره کله نه ملګرې شوې ده، په کومو تهذیبونو کې ډراما زیاته شوې ده او تر پښتو را رسېدو دپاره د ډرامې سفر څنګه دی. دا ډېرې غټې برخې به وي زموږ د بحث، زموږ د خبرو، چې په دې کې لومبۍ برخه که لږ ډېر تکرار هم ولري خو بیا هم لومبۍ برخه دا ده چې ډراما څه شی دی. هر کله چې موږ په دې لفظ غور کوو ډراما، نو ډراما د انګریزۍ ژبې توری دی، ټکی دی، کلمه ده او انګریزۍ ته هم دا ډراما لفظ راغلی دی د یونانۍ نه. یونانۍ نه لاتینۍ ته هم تللی دی او انګریزۍ ته او ځینې نورو مغربي ژبو ته هم تللی دی او دومره مقبول شوی دی چې مغرب خو پرېږده، په مشرقي ژبو کې هم ډراما لفظ ویلی شي. په اردو، فارسی، پښتو او په دې نورو مشرقي ژبو کې که هغه زړې دي او که نوي دي نو د ډراما لفظ مقبول دی، خلک پرې پوهېږي او په خپلو ژبو کې همدغه لفظ راوړي ډراما. خو ډراما په انګریزۍ کې زیات مقبول شوی دی او انګریزۍ نه راغلی دی، انګریزۍ ته را دننه شوی دی دا لفظ د یوناني او لاتیني ژبو نه. په یوناني کې دا لفظ چې دی دا دی ډراو او د ډراو په یونانۍ کې مطلب دی په کولو سره ښودل، یعنی to act something، حرکتونه کول، د حرکتونو په لاره یو پیغام رسول، دا د ډراو مطلب دی. او دا ډراو چې لاتینۍ ته لاړو بیا انګریزۍ ته لاړو نو دا شو ډراما. نو په انګریزۍ کې هم د ډراما مطلب د ټول نه اول خو دا دی چې حرکت کول، پرفارم کول، د حرکتونو په لاره یو پیغام رسول او یا په اسانه پښتو کې په کولو سره ښودل. دا د یونانۍ، لاتینۍ، انګریزۍ ژبو کې د ډراو او د ډراما مطلب دی. اوس چې زموږ ژبو ته راغلی د ډراما نو زموږ په ژبو کې مطلب بنیادي هم دغه دی، خو دا د دې لغوي تعریف دی. د دې لغت ډراو نه ډراما جوړه شوې ده او د ډراما تعریف شوی دی. ظاهره ده چې د هر لغت سره سره یو اصطلاحي معنی هم وي، نو د ډراما اصطلاحي معنی هم شته او هغه اصطلاحي معنی زیاتې پراخې دي، زیاتې خورې دي او په زیاتو ژبو کې دغه اصطلاحي تعریفونه شوي دي.
ښکاره خبره ده چې اصطلاحي تعریفونه هم زیات په انګریزي کې شوي دي او په انګریزي کې هم چې د ډراما یا د ډرامې کم لوی لیکوال دي یا نقادان دي یا دانشور دي نو هغوی د دې لفظ ډراما اصطلاحي مفهوم هم بیان کړی دی. ځینې په لنډو ټکو کې بیان کړی دی، ځینو په اوږدو ټکو کې بیان کړی دی چې ډراما څه شی دی، یا موږ په انګریزي کې ویلی شو چې واټ از ډراما. ویکټر هیوګو یو لوی رایټر دی، لیکونکی دی، د ډرامې لیکونکی هم دی او نقاد او دانشور هم دی. هغه خو په یوه جمله کې ډېر ښه تعریف کړی دی. په انګریزي کې هغه جمله داسې ده چې ډراما از د میرر آف لایف، یعنی ډراما د ژوند هنداره ده، ډراما د ژوند آینه ده. نو آینه کې څه وي؟ آینه کې عکسونه راځي، تصویرونه راځي او په هغې تصویرونو عکسونو کې یو پیغام وي چې دا عکسونه ښکلي دي که بدرنګ دي که نیک دي که بد دي که څنګه دي. نو د دې مطلب دا شو چې که ډراما د ژوند آینه وي، د دې مطلب دا دی چې د ژوند ټول اړخونه په ډراما کې ښکاره کیږي یا د انګریزي په اصطلاح کې ریفلیکټ کیږي. ریفلیکټ زه ځکه وایم چې آینه داسې څیز دی، هنداره داسې څیز دی چې په هغې کې تصویرونه واپس راځي، یعنی په شا تمبېدل، واپس راتلل. نو که اوس مونږ د هیوګو دغه تعریف په نظر کې وساتو چې ډراما د ژوند هنداره ده، د دې مطلب دا شو چې په ژوند کې سیاست دی، په ژوند کې ادب دی، په ژوند کې نیکۍ دي، بدۍ دي، په ژوند کې انصاف دی، ناانصافۍ دي، ظلم دی، جبر دی او د ژوند سره تړلې بلا خبرې دي چې هغه په ډېر سوشل ساینسز هم تقسیمېدی شي. سوشل ساینسز مطلب دا دی چې دا کوم زموږ ټولنیز علوم دي. نو په هغې کې که موږ ګورو چېرته سایکالوجي د نفسیات دي نو په ډراما کې شته. د ډرامې په هنداره کې به هغه نفسیات هم موږ ته ښکاري. په ژوند کې اقتصادیات دي، معیشت دی، نو ډراما آینه ده او معیشت د ژوند یو اړخ دی، نو معیشت به هم په ډراما کې، د ډرامې په هنداره کې، په آینه کې هغه به موږ ته راښکاره کېږي. زموږ په ژوند کې عقاید دي، مذهب دی، په ډراما کې به دا راښکاره کېږي. زموږ په ژوند کې سیاست دی، زموږ په ژوند کې فطري علمونه دي، ساینس دی، بلکې ساینس فکشن ځان له یو اصطلاح ده، ځکه چې دا ډراما خو د فکشن برخه ده په ادب کې. خو د ادب نه علاوه چې موږ ګورو نو دا ډراما که موږ د آینه یا هنداره په حیثیت اخلو نو هم په دې کې ژوند دی، د ژوند ترجمانی ده، د ژوند عکسونه دي. لکه څنګه چې د تنقید دپاره مغربي سکالر آرنلډ ویلي و چې لیټریچر از دی کریټیسزم آف لایف، یعنی ادب د ژوند تنقید دی. نو هلته هم ټول ژوند اخیستی شوی دی. دلته چې د ډرامې دپاره هیوګو ویلی دی چې ډراما از د میرر آف لایف، نو ډراما د ژوند هنداره ده. مطلب دا چې ډرامې دپاره ټول ژوند اخیستی شوی دی، د ژوند ټول اړخونه به د ډرامې په هنداره کې موږ ته ښکاري. دا خو یو اصطلاحي تعریف دی. خو تاسو ته پته ده، زموږ کتونکو اوریدونکو ته پته ده، څوک چې د ډرامې سره تړلي خلک دي هغوی ته پته ده چې د ډرامې په تعریفونو کې د ټولو نه معروف او مقبول تعریف هغه د ویلیام شکسپیر سره تړلی دی. شکسپیر د ډرامې لیکونکی هم و، د ډرامې نقاد هم و، د ډرامې سره تړلی یو ډېر لوی نوم هم و. نو شکسپیر چې کوم تعریف کړی دی چې ډراما څه شی دی، نو هغه زیات معروف دی، مقبول دی او زیات قابل قبول، ځکه په خلک ګڼي چې په هغه تعریف کې په خپله یو ډراما ده، یعنی په هغه تعریف کې په خپله د ډرامې یو سین ښکاري. څنګه ښکاري؟ زه کوشش کوم چې د شکسپیر خپل لفظونه هم تاسو ته وویلی شم، او که خپل لفظونو کې زه غلط شم نو د هغې مفهوم به زه تاسو ته ووایم. شکسپیر ویلي دا دي، زموږ د انګریزي تنقید په کتابونو کې دغه الفاظ راغلي دي چې شکسپیر د ډرامې تعریف څنګه کوي. څنګه کوي؟ هغه داسې کوي چې all the world is a stage and all the men and women merely players. They have their exits and entrances and one man can play one part in his life. یعنی دا جملو کې شاید چې ما نه چېرته لږه ډېره غلطي هم شوي، خو دا جملې داسې دي چې شکسپیر ویل دا غواړي
چې ټوله دنیا یو سټیج دی. All the world is a stage. And all the men and women merely players. او په دغه سټیج باندې ټول سړي او ښځې لوبغاړي دي، پلیئرز دي، پلی کوي، لوبه کوي. او بیا دا وایي چې they have their entrances and exits. د دې ټولو دپاره په دې سټیج باندې یو انټري ده، یعنې د داخلېدو لاره ده، او یو وتل د وتلو لاره ده، ایگزیټ د وتلو لاره ده. یعنې مطلب دا چې په دې سټیج هر انسان که هغه سړی دی که ښځه ده یو ځل راځي او بیا واپس ځي. خو د دې ترمنځ چې کوم کار دی، کوم اصل ډرامه ده، هغه شکسپیر په دې لفظونو کې واضح کړې ده چې one man or woman can play one part in his life. یعنې په یو وخت یو انسان خپل کردار یو وارې لوبولی شي. نو دا ډېر ښه تعریف دی، سره د دې چې جملې زیاتې دي، خو په دې کې د ډرامې هغه آینه چې هیوګو یاده کړې وه هغه ډېره په اسانه په ذهن کې راځي. یعنې زموږ دا ژوند چې انسان پیدا شو، گویا چې د انټري وکړه، چېرته یې وکړه؟ د دې دنیا سټیج ته یې وکړه. دا دنیا یو سټیج دی، یعنې دی په سټیج راغلو، دی چې اوس ژوند تېروي نو د ده ماشوموالی دی، د ده زلمیتوب دی، د ده نوکري ده، د ده یا نیکي ده یا بدي ده یا ظلم دی یا ښه کارونه دي. دا څومره چې د ده د ژوند برخې دي دا د ده کردار دی. دی په دې سټیج چې د انټري وکړه، دی راغلو په دې دنیا کې چې دا کم ژوند تېر کو، د ده مطلب دی چې د یو کرکټر ولوبولو، د یو کردار تېر کو، او دې نه پس ته د ده ایګزټ دی. ایګزټ مطلب دی چې د ده د واپس تلو لاره ده. سټیج نه به دی کوزېږي. نو کوزېږي به څنګه؟ د ده په وفات، د ده په مرګ د ده کردار ختم شو. د دنیا د سټیج نه خپل کردار چې ولوبولو نو د دنیا د سټیج نه واپس لاړو. دا موږ ته شکسپیر ویلی دی چې تاسو ذهن کې دا دنیا هم یو سټیج وګڼئ او په دې کې ستاسو ژوند هم د یو کردار ادا کول وګڼئ. زما په خیال خو ډېر آسان او ډېر ښه تعریف دی د ډرامې دپاره. نو دا هم اصطلاحي تعریف دی، لغوي اصطلاحي. د دې مطلب دا دی چې موږ په دې پوه شو چې ډرامه کې څه وي، په ډرامه کې ژوند وي. اوس موږ کله کله دا ډرامه لفظ داسې استعمالو، داسې کاروو، داسې راوړو چې ګنې دا ډرامه وایي دروغو ته، یا موږ وایو څه ډرامه بازي دې شروع کړې ده. یعنې هسې ډرامې کې مطلب دا دی چې موږ د حقیقت خلاف دا څیز اخلو چې ته رښتیا نه وې، ته حقیقت خبرې ته نه راځي ډرامه بازۍ کې. خو دلته کې دا ډرامه بازي کول په خپله یو ډېره ژوره معنی لري. ژوره معنی څنګه لري؟ چې موږ ته پته ده چې په ډرامه کې چې کوم کردار لوبولی شي هغه فرضي وي او هغه د هغه ذاتي ژوند د اصل برخه نه وي، هغه کردار لوبوي. نو دا کردار لوبول، دا ډرامه بازي کول، د دې مطلب دا دی چې دا څیز دی فکشن. فکشن مطلب فرضي دی. یو حقیقت وي، هغه وي هیسټري، هغه وي تاریخ، او یو وي فکشن، فکټیشیس، عارضي، په خپله جوړ شوی. نو په خپله جوړ شوی کردار ته موږ وایو ډرامه بازي کې، یعنې ډرامه دې شروع کړې ده. نو موږ اوس په اسانه په دې پوهېږو چې د ډرامه لفظ کې په خپله د ډرامې تعریف په هر لحاظ موجود دی. خو دا دې نظر کې وساتو چې که ډرامه فکشن هم دی، که فرضي هم ده، خو حقیقت ته دومره نږدې ده، د ژوند حقیقتونه دومره په اصلي شکل راوړاندې کوي چې هغه د تاریخ نه زیات رښتیا ښکاري. سره دا دی چې زموږ تاریخونه اوس ډېر دروغ هم وي، خو په ډرامه کې چې د ژوند کوم اړخ ښودلی شي هغه د ژوند سره ډېر تړلی وي. ځکه موږ دا فکشن هم ریل ګڼو او ځکه موږ ډرامه یوازې ډرامه بازي نه ګڼو، بلکې دا موږ د ژوند ترجماني ګڼو. اوس د دې ډرامې قسمونه څه دي، دا ډرامه په دنیا کې څنګه سفر کړی دی او دا ډرامه څومره مهمه ده، په دې خو هم خبره کول پکار دي. نو په دې خبرې کولو لپاره لږ وخت پکار دی او د دغه وخت لپاره به تاسو موږ سره اوسئ، نو په دې هم خبره کوو.